ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مدرس په وینورډ کې پریکټیکل تیوري ویلې و صحیح شو. نن براشو د وینورډ د خلاصولو مختلفې طریقې. لومړنۍ طریقه دغه د سٹارټ مینیو تر راشه دلته فور ایگزامپل کتل دلته وینورډ لیکي صحیح شو، وینورډ لیکي صحیح ده، یا که ایم اس ورډ لیکي صحیح ده، یا که ځان ته ورډ لیکي دلته دې ځنه اوپن کولای شي. لومړنۍ طریقه دا شو، مشکل به شته. دویمه طریقه دا چې چیرته رائټ کلیک کې دلته راشي نیو ته اپ نیو کې هم تاسو د دې مایکروسافټ یو ایم اس ورډ ډاکومنٹ دا ښکاري ګرځي مایکروسافټ ورډ ډاکومنٹ د دې یو ډاکومنٹ هم در سره شامل دی. راځه د ځنه راوغه دې باندې ډبل کلیک دلته ور داخلي دي شي صحیح ده. دریمه طریقه دا چې راشي وینډوز پلس آر رن کمانډ را اوپن کې پر رن کمانډ کې دا ګوره ایم اس ورډ یا ورډ ایم اس ورډ یا ځان ته ورډ دا نه پیژني صحیح شو. دلته په دې رن کمانډ کې دینم شری وین ورډ تشری وین ورډ د وین ورډ نوم دی. وین ورډ باندې دا ګوره دا وین ورډ در سره اوپن کوم مشکل سره دا د بل طریقه دا سره کې چیرته تراشه بل طریقه د نور مختلفي طریقې هم شته. په چیرته تراشه فور ایگزامپل رائټ کلیک باندې کې درازه پراپرټیز دا په پراپرټیز کې هم دا ته پین کولای شي صحیح شو. یا رائټ کلیک دلته فور ایگزامپل زرا ما دا مواخسته یا یو ورډ پیډ مواخسته دی باندې یو شارټکټ ورته لګومان نو رائټ کلیک پراپرټیز او په پراپرټیز کې هم ته ورته ځنه شارټکټ لګولای شي. ها شارټکټ اصل کې عزت راشه ما دلته چینج آیکن راته بدل کارا شدید ته بدل کو اوکے یس اوکے باندې کلیک کوم دلته دې آیکن هم بدلولای شي. هم بل په دې باندې پاسورډ هم لګولای شي. ته ها بل طریقې دا سیدا چې تر شو دی وینورډ کې راځم سوري سٹارټ ایریا دا سٹارټ مینیو دا دلته می وینورډ ولیکه صحیح شو. وینورډ په دې باندې راځم راځ کلیک کوم اوپن فایل لوکیشن تر راځم صحیح دا د دې چې هم زرا خپل شما یا زلاده ما سین ټو ډیسکټاپ ته دا ما راولېږي یو شارټکټ ما د دې ډیسکټاپ ته راولېږي دا دی صحیح دا. سو وګور ما په کیبورډ کې ته یو شارټکټ جوړ کوم راځ کلیک په دې باندې کوم او دلته پراپرټیز سره راځم چې راځم پراپرټیز ته په دې پراپرټیز کې ته ګورا شارټکټ کیز موجود دي سره صحیح دا چې په دې کې ته کوم یو شارټکټ کی ته غواړي زه اوس راځم ورته وایم ما چې په دې کې ما تراشه دبليو باندې پنګدا کنټرول آر دا سره خپل لیکي فقط دبليو باندې کنه ته بل ترازی کنټرول آر او دبليو چې نشي دي څنګه ته ورته خبره ګوره دا ډیره مهمه خبره ده. یو کله نه پوښتنه کوي چې تماته دا وین ورډ دی کنه په دې باندې ته لږ ماته شی ولګوا یو پاسورډ سوري یو د کیبورډ شارټکټ راته ولګوا دغه طریقه څنګه را بشي د دې څنګه سٹارټ ایریا تا سٹارټ مینیو تا د ورته ولیکا وینورډ دلته براشي چې تا رائټ کلیک صحیح شو اوپن فایل لوکیشن دې ځنه به دا فایل لوکیشن د کم دي چې په تاکي مشکل نشته. رائټ کلیک دلته په وکا راشه دلته پراپرټیز تا په پراپرټیز کې راشه شارټکټ کیز راکاري فقط دبليو ورته دلته ګوره دا په لومړي ځل بدل راشي فقط دبليو ورته پریس کا یا په وای واړ یا کوم یو خوري چې واړ هغه مشکل درسه نشته. راشه اوکے باندې کلیک کا دلته راشه پرمیشن ایڈمنسټریټر پرمیشن مور دا واخلا اوس راشه کلیک په وکا وزغړوي کنټرول الټ دبليو زوهما دا ما سره چیرې اوپن کی وین ورډ برا سره را اوپن کړی لګور صبر کوي زما کمپیوټر کې رسل لوډینګ ولې کوي ځکه چې ویډیو مو شروع کړی دا کنه لګور صبر تاسو کوم دې سره هم تاسو څنګه کولای شئ کنټرول الټ دبليو صحیح ده په دې باندې تاسو کولای شئ چې دا وین ورډ را اوپن کړئ د بل طریقه ولا صحیح ده. کچېره تاسو دا سٹارټ ایریا ته پین کوی راځي په وکه دلته ګوره پین ټو سٹارټ ایریا ته څنګه کا پین کدا بل تاسو سره سٹارټ کې پین صحیح ده و سٹارټ کې چې کې ګوره ماوس یوز کړل تر هغه لري چې دغه دلته دار سره راغی سٹارټ صحیح ده چې به تر پین نه لګوي راځي ورته وکه دلته ګوره ان پین فارم سره ان پین کار سره او اصل کې دا شارټکټ باندې هم درو پن کې مشکل سره ها کچیر تراشه ما زدي ته ور داخل شم په لومړی ځل بعد د چې شرط نه دی ته ورکیږي ویلکم سکرین څو ورته وای ویلکم سکرین په دې ویلکم سکرین کې لومړی موږ سره شی شامل دي ګډ افټرنون او نیو دا شامل سره شامل دي صحیح شو. ریسنت او پن دا شامل سره پکې شامل دي مشکل خو نشته دی. اوس په دې نیو کې موږ سره یو بلانک ډاکومنت دی او یو دی خو دا ټمپلیټس دي چې خپل راما به استعمال کړی دی هغه ما چې کوم استعمال کړی ټمپلیټ هغه په دې ځای کې را سره راغلی صحیح شو. کچې ته لاندې راشي ریسنت هغه فایلونه دي چې تاسو دې کې اوپن کړی دي. یو کس ورته وای دا څه وکړه چې زما دا وینورډ ته چک کړ
دې کې څه شکی ما شاید یو څوک راغلی ما یو کتاب لیکلی هغه کتاب یې راخلاص کړی وي نو تاسو به ورته راخلاص شو چیرته وي ګورئ ریسنټ صحیح شو دلته ریسنټ کې بدل راغلی بل خبره پینټ دا پینټ سره پر استعمالي دا نه خرد ښکاری دا ته یو کتاب ډیر زیات استعمالي او ته ډیر زیات استعمالي ته ورته دا پین کو چې راشه پین باندې کلیک وکا ګوره دا پین ترته لاړ صحیح شو دا پین کوم ځای پر راشه پین تا فقط دې کې دا یو کتاب سره څنګه پین دی زدا ډیر ګورم راځم پین باندې کلیک کوم مشکل وکړي نه ها دلته بیا ته ان پین کوم راځم کلیک وکوم بس ډیر سره ما سره څنګه شو ان پین شو هغه پین ایریا نه به څنګه شو لره شو مثلا بل خبره مور ټمپلیټس راته نو ټمپلیټ راته وخه ټمپلیټ اصل کې بلټ ان سټایلونه لري په دې کې جوړ شوی سټایلونه چې هغه ته استعماله صحیح را په دې کې ته ګورا دې کې کوم سټایلونه چې دی هغه موږ سره بلټ ناغلي دي صحیح شو په دې پریوان پوه شئ کنه نو دې کې بلټ ناغلي زما فور ایگزامپل دا موږ سره د کمپیوټر فلپ کې چولې ښا زما په دې کې زور دوای ما چې دا زما په کار دی کوم یو دا زما په کار دی راځم دې باندې ډبل کلیک کوم ګوره په ما سټایل کې را سره داخل شو مشکل سبا کې نو ګوره دې کې اما سټایل دی راسره صحیح ده زه به دې کې تغیرات راوصله شم راځم ورته لیکم دلته نور خپل معلومات لیکم لکه یو سی وی ډیزاین دی دا ګوره یو سی وی پر کوم ډیزاین دی سی شو دلته به خپل تغیرات وکي راوصله شي مشکل ستنه نو څوک پوښتنه کوي چې دغه چې یو څوک دغه پوښتنه کوي چې دغه ټمپلیټ ته وایي ته بلټ ان سټایل چې باندې موږ تغیرات راوستل شو صحیح ده دا دلته ټمپلیټ سرچ چیرته بده کې خوښ نشول راځي دلته سرچ باندې کلیک کې په انټرنیټ باندې سره وي دلته سره بل څه په کار افکار زه ته وایي چې سی وی چې سی وی انټر باندې کلیک کې دلته ټول په کمپیوټر کې کوم سی وی نه یا په انټرنیټ کې تاسو یې هغه دلته سره راخستل شي مشکل وکړئ نه ښه نو دا موږ سره خبره نیو کې په یو څه نوی راغلو فور ایگزامپل کې بلانک پیج دی دا هم سره شامل دی اوپن فور ایگزامپل اوپن دې لپاره استعماليږي چې تاسو سره مخکینه د ورلد فایل وی کنه هغه ته دې تر اوپن کړئ راشه کې ریسنت دا اوسنی چې کوم دی د سپیسی نه راغلی او کو براوز یو ځای نه هم پکې راچولای شي دې کې پکې به ګرځیدل شي صحیح شو نو او اکاونټ کرا شو دی اکاونټ اړوند معلومات چې منیج سیټینګ دا سیټینګ څنګه کولای شي جوړولای شي صحیح دا بل خبره یو سیستم سیټینګ کچېرته ته غواړې دا اوس ما سره په سپین راګری کنه زه غواړم دا په تور رنګ کې ما کوم راځه ګریډا ورې په دې ډول کې سره راځي دا ورته ته اوس کلوز کراس نه شو چې بکته یو ځل راغی راځم سٹارټ دی ګران کوم ګور دا چې هر ځل اوپن کیږي دې ځای راځي دا کوم ځای نو جوړ کړ د اکاونټ راغلو په اکاونټ کې اف سپین تر راغلو دې ځنه ټول وایټ سپین نه تر راکنه ګور ټول سپین شو ټول کلرفل رنگینه را تر راکنه ګور لا سره رنگین شو زور دا چې یو سیستم سیټینګ یو سیستم معنا هغه سیستم چې کوم جوړ کړی دا ما راته استعمال کړ ساين ان د تاسو د افیس مایکروسافټ اکاونټ دی هغه دې ځنه تاسو ساين ان کولای شي اپډیټس کې چې په مایکروسافټ اکاونټ کې تاسو راغلي وي اپډیټ راغلي اپډیټ معنا یو څه نوي کنه هغه دې تاسو اپډیټ کولای شي صحیح بل خبره فیډبیک تاسو نظر ورته ورکوي I like something ما یو څه خوښ شو I don't like something ما یو څه خوښ نه شو او هغه سجیشن دې مشوره لرنده چاته وای دا د مایکروسافټ وای صحیح دې ته یو مشوره تاسو ورکړئ دې باندې کړئ کوی راځه تاسو په انټرنیټ وی دلته ورته لیکنه کوی او ورډېږي ورته صحیح شو نو دا موږ سره چې خبرې دي د ویلکم سکرین دې تاسو کې څه وایي ویلکم سکرین بیا چې د آپشنز تر راشي په آپشنز کې بیا بل شي خبرې دي نو دا موږ هغه ځای کې وایو چې په کوم ځای کې زموږ کار وکړي جوړې دي صحیح شو نو دې ټول باندې پوښښ کنه په دې ویلکم سکرین کې دا اصل کې موږ لومړی پای شو ګوره دې ته ویل کېږي کلوز بٹن څه ته کېږي کلوز او د دې بٹن دوه نمونه دي یو ریسټور ډاون او یا میکسیمایز وڅ نوم چې کله چې دا سکرین ټول ونی سي ریسټور ډاون نوم دي شي ریسټور ډاون راځه کلیک وکړه ریسټور ډاون شو سره کچېره زه بیا نه تاسو مده باندې کلیک کوم بل نوم شي شو میکسیمایز شو د پښتون او دې ته کیپشن بٹن کې یا کنټرول کیز کنټرول بٹنز so شو کیپشن یا کنټرول بٹن ګور دې باندې کلوز کیږي بنديږي دا پروګرام سره دې باندې شروع کیږي را سره بند نشو او په دې بل باندې مینیمایز کی د دې دغه کوم څه انټرفیس راکړي دا بند شي او د ټاسک بار ته راشي صحیح ده په دې باندې کیږي کوېشن کې تاسو یو پوښتنه لرئ یا کوم هیلپ غواړئ نو یا خو دې باندې کلیک کولای شي یا پر کیبورډ کې F1 باندې کلیک کولای شي صحیح شو دلته سند فران معنی یو څه ګیله غونډه لري تاسو دې سند کولای شي او سنا اسماعیل یو څه خوشاله شي او څه تینا سیدا دې ځنه ورته لګي سمرا ساين ان کې بیا موږ سره بیا نور خبرې دي مشکل څه ساين ان کې دا خبرې چې دا اکاونټ داخل کړي خامخ کې ورځو که بس صحیح ان شاء الله بل کلاس کې بعد تینا فایل کې دا خبرې وکړو بل کلاس ان شاء الله زموږ را روان دی چې څنګه پر کمپیوټر دا ورډ پیج باندې څنګه موږ د دې ورډ یو شی ولګو یو کوډ ولګو یا پاسورډ ورکړو صحیح